أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند درېمه فتح. محترم ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په تېره دوهمه فته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مبارک میلاد زیری او عجب حالات بیانول او ومویل چې د ده صلی الله علیه وآله وسلم د مور د حمل موده بې دردو او تکالیف وه، او کم وخت چې دی علیه الصلاة وسلام پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه آسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه وآله وسلم مختون وزیږدی، یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږدی، یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپرېږي او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي. خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو، او کم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت زیری پر عبدالمطلب وسو، هغه ډېر په خوشحاله سو. او کم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سوه چې مختون دی، مسرور دی او پر خپلو لاسو یې تکیه کړې وه، نور هم خوشحاله سو او ویل والله دې زوی لرمې یو درجه او مقام سته. څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي؟ دا بې څه نه دي. او د ډېرې خوشحالۍ څخه یې محمد صلی الله علیه وآله وسلم په غیږ کې واخیستی او کعبې شریفې ته یې دننه بوتی، او هلته یې د ده صلی الله علیه وآله وسلم پر زیږېدو د الله جل جلاله شکر ادا کوي. که څه هم تر دغه وخته لا نوم نه دی پر ایښول سوی، مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه، په دې کې یو سر او راز و. هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و. په دې سفر کې یې نور 3 نفره هم ملګري وه، او هلته یې د یوه حبر سره ولیدل. حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کیږي. حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کوم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکې یو. حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کیږي. قصه ډېره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبي نوم به څه شي؟ حبر ویل نوم به محمد وي. ورونو، تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نه و ایښول سوی. که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ، تر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی. اوس نو دغه 4 نفره چې یو یې عبدالمطلب او 3 ملګري دي، کم وخت چې بیرته د شام څخه راغله، هر یوه دا قصد او اراده درلوده چې زوی یې پیدا سي، نوم به محمد ایږدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نه و، نو ده دا نیت درلودی چې د ده په زامنو کې که د هر یوه زوی پیدا سو، نوم به محمد ایږدي. نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نوم محمد کښېښاوه. او هغه 3 نفره د عبدالمطلب ملګري دا وه: اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه، چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی، او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی. دوهم
احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه. دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه. په عربو کې د اول وار دپاره دغه څلور نفره په محمد سره مسما سوي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سر او سبب و چې ولې یې د ده علیه الصلاة وسلام نوم محمد کښېښاوه. او نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت په وخت کې پیښې سوي دي، د هغو څخه یوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او ماڼۍ ورېږدېده او د کسرا د قصر څخه 14 برجه ونړېده. او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مړ سو. دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش دپاره بلیږي، ځکه دوی یې عبادت کوي او مړ کېدو ته یې نه پرېږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مړ سو. او د کسرا په قصر کې یوه کوچنۍ دریاچه وه چې بحیره ساوا ورته ویل کېده. د دغه دریاچې یا بحیرې لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچې سوې. د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده. نو یې کاهنان او منجمین راوغوښتل. ورونو، ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري، او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده. بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق ګمراه کې او په فتنو کې یې واچوي. او دغه چې جن د آسمانه څخه اخبار اورېده موږ ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي او د سورة الجن په 9 نمبر آیات کې فرمایي وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. دا خبره پیرانان کوي او وایي موږ پخوا و دې آسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اورېدلو لار بنده سوه. نو کم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده، ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعې د نبي د ولادت په سبب پیښې سوې. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه 14 برجه ولې ونړېده. کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې 14 پاچاهان به نور هم د فارس تیریږي، بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. کسرا ویل 14 پاچاهان به نور هم راځي، بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. دا ډېر اوږد وخت دی. خو د ده تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع سوه. په 4 کلو کې 10 پاچاهان رد او بدل سوه چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامې وې. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره 3 حصې لري چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه یې د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري. او هغه داسې ده: محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب چې د دغه عبدالمطلب اصلي نوم شیبه دی، ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، ابن قصی چې اصلي نوم یې زید دی، ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش یې لقب و او د قریشو د قبیلې نسبت هم وده ته کیږي. اوس نو فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب 2مه حصه کم چې تر عدنان لوړ دي او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي، په هغه کې اختلاف سته. څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښې وایي، چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی. او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن همیسع
ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزا ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب درېیمه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي، او دا هغه حصه ده چې بې شک ځینې غیر صحیح شیان پکښې داخل سوي دي، او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تارح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ویل کیږي. ابن اخنوخ ویل کیږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی. بانو ادریس ابن یرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیس ابن آدم علیه السلام. دا خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجره یا د نسب بیان سو. ورونو اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تی رودلو تربیه او لویدو په باره کې یو څه معلومات درته بیان سي. هغه داسې: کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو، هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه، او د دې کار هم څو سبب و. یو سبب دا و چې مکې مکرمې ته د هر ځای څخه خلق راتله، او ځینې خلق به د ډېرې مودې دپاره په مکه مکرمه کې پاته کېده، لکه دا اوس چې هم دغسې ده. او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده، او هغه هلوکان چې په مکه مکرمه کې به لویېده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بیګانه خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده. نو د دې جهته قریشو دا ښه بلل چې د دوی اولادونه تر مکې مکرمې د باندې لوی سي، دا د دې دپاره چې ژبه یې پر فصیحه عربي واوړي. کم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو، بیا به بیرته مکې مکرمې ته راوسته، ځکه بیا به د دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده. او بل سبب دا و چې قریشو غوښته چې د دوی اولادونه سخت سري او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري، د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري، ځکه د دوی په مخ کې جنګونه او سفرونه وه. دوی نه غوښته چې اولادونه یې په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم، پاسته او نازک طبیعته وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسي کولای. نو دا سختی او تکالیف په صحراو کې وه. د صحرا خلق سخت سري او متحمل وي. او دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و، د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله، او دې خلقو د خپلو ځانو سره قسم قسم مرضونه راوړل، مګر صحرا د مرضو څخه پاکه وي. که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي، په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي. نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي، نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا ودایګانو ته ورکول چې هغه یې صحرا ته بوځي او هلته یې لوی کړي. بیا چې به لوی سوه، نو بیا بیرته مکې مکرمې ته راوسته، او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو دپاره کاوه. خدایګانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوري نه اخیسته. دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي. د کوچني د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ تنخواه یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېدی.
خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچني د مور او پلار د طرفه ودایي ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله ګزاره کول او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوي پیدا سوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړی د بني سعد څخه دایګانې راغلې چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي کوچنیان ورسره بوځي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یا دایي وه چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغلې چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي. د بني سعد قبیله ټوله غریبان وه، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډېره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د تی زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په موړ کم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مګر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوه خره باندې سپره وه چې دا خره په خپله هم ډېره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نورو ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژر سه ودې ځنډولو. او حلیمې چې به هر څه کوښښ وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نه سوای تلای. خیر په ډېر تکلیف یې ځان و مکې مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هره دایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینې ته راسي او په دې پوه سي چې هلک یتیم دی په پټه خوله یې پرېږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخوا یا مزدورۍ خبرې نه کولې او امید به یې ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته و چې په وروسته کې ورکول کېده. نو چې پوه به سوې چې هلک یتیم دی پلار نه لري نو ویل مور بیا موږ ته څه هدیه راکړي. نو بیا په پټه خوله هلک پرېښاوه د کوره به ووتې. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري نو موږ ته څه نسي راکولی. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه. راسئ چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پرېږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وایي زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچني د تی د زوی سره د بني سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښته او دا داسې وچکال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هیڅ شی نه و راپاته. زه پر یوې خرې سپره وم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره راسره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وې. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولی چې د لوږې بیا ژړل. نه زما په تکې څه وه چې دی په موړ سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې واده ته یې ورکړو او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر وم ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نه سوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژر سه او ژر سه. خیر مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي. خو چې دا به یې ورته وویل چې یتیم دی هر یوې پرېښاوه ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کوم وخت چې به دا راته وویل سوی چې هلک یتیم دی نو موږ به ویل چې مور او نیکه به یې څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نه سوه پاته چې یو کوچنی دې پیدا نه کړي بې له ما څخه.
اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او و بني سعد ته مو د تلو اراده سوه، نو ما و خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دې کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم. زه و هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. میړه مې ویل ښه دی ورسه وایه اخله، شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي. نو وایي ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم مې راواخیستی او د ده د اخیستلو بل هیڅ سبب نه و بې له دې څخه چې ما بل کوچنی نه کوي پیدا. کم وخت چې مې دی صلی الله علیه و آله وسلم راواخیستی او خپل ځای ته راغلم او تی ته مې ور واچاوه، تی مې زما د خوښې سره سم شیدې پر رایله کړې. ده تر هغو رودلې چې مړېدی او د ده ورور چې زما زوی و هغه هم تر مړېدو ورودلې او بیا دواړه بیده سوه. حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې نه سوی بیدېدلی. او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي. د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې. دا شپه ښه په خیر راباندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکته ډک کوچنی دې اخیستی دی. ما ویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپلې خرې سپره سوم، محمد مې هم را سره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهي سو. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نه سوای پسې رسېدلی، تر څو چې ملګرو مې راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکړه، آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هاخوا پر راغلې؟ ما ویل په والله هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پیښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني سعد ته و خپلو کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و. خو بیا هم زما پسونه چې به راغله ماړه او غولانځې به د شیدو ډکې وې. موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو څښلې، خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نه سوای لوشلی او نه د میږو په غولانځو کې څه وه. تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسې پسونه ووښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي. خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به یې نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غولانځې به د شیدو ډکې وې. زموږ دغه حال و. د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه راباندې اورېدل. څو 2 کاله تېر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نورو کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورشت کاوه. د عمر یې 2 کاله لا نه و پوره سوي، داسې معلومېدی لکه د 5-6 کالو هلک. صحت او عافیت یې کامل او سالم وه. په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام 2 کاله پوره سوه، مور ته مو وروستی او عادت همدا و چې دایګانو به هلکان پس له 2 کلو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلرو به د 2هم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکوي چې څه موده دې نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه 2 کلو بس کړه. نو اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې او خپلې مور ته راوستی، مګر کوشش کوي چې بیرته یې د ځانه سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته د لیدې وي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرضونه دي، دی تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته یې را سره بوزو، ځکه موږ په ده کې هغه برکتونه لیدلي وه څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور راضي کړه چې بیا یې را سره بوزو، او 2هم وار مو بیا بني سعد ته راوستی. ورونو دلته به ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعي ورونه او خویندې در وښول سي. اول
هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې پس له د د مور څخه تی ورکړی دی هغه ثویبه ده چې د ابولهب ازاده سوې مینځه وه چې هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکړي او دغې ثویبې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی و چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا او رضعي ورور یې هم سو او دغه ثویبې په وروسته کې و ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی نو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعي ورور سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رضعي ورونه یا خوندې چې د حلیمې او حارث اولادونه وه داسې دي: عبدالله ابن حارث، انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده، او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دایي هم وه چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و او رضعي ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو طرفو رضعي ورور سو، یو د ثویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر دوهم وار راوستلو څه موده وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تی یا رضعي ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته ویل څه ورته پیښه ده؟ هلک ویل 2 نفره چې سپین کالي یې اغوستې وه راغله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بېسده کوي. حلیمه او حارث د دې خبر په اورېدلو ډېر وبېرېدل او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په تلوار ورغله. که ګوري د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنګ بل قسم اوښتی دی. دوی ورته ویل څه درته پیښه ده؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل 2 نفره چې سپین کالي یې اغوستي وه راغله، زه یې ووهلم او پر مځکه ولوېدم، بیا یې زما ځیګر راڅیرې کړي او زما زړه یې راویستی. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبې کولې چې جبریل علیه السلام ورته راغلی. دی علیه الصلاة وسلام یې واخیستی او بېسده یې کوي او د ده علیه الصلاة وسلام سینه یې ورڅیرې کړه او زړه یې راویستی او د هغه څخه یې یوه ټوټه ایسته کړه. ویل دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پرېولی او بیا یې بیرته د ده علیه الصلاة وسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل او کوچنیان د ده علیه الصلاة وسلام و مور یعنی دایي ته په ځغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو. دوی ژر هلته ورغله، ویلې ده چې د ده علیه الصلاة وسلام د رنګ بڼه اوښتې ده چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډېره وبېرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي
موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پیښه سي و خپلې مور ته ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی. ویل دا دی ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی. د ده علیه الصلاة وسلام مور په تعجب کې سوه. ویل سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوښښ کاوه چې در سره بویه ځي او اوس مو په خپله راوستی؟ حلیمې ویل نه ویل کیږي، د دنیا شی او بدې دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحیح سالم راوستی. آمینې ویل یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبوره سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. آمینې ویل تاسې پر ده د جن څخه وبېرېدلاست؟ دوی ویل هو. آمینې ویل هیڅکله و ده ته جن نسي ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد. قسم دی چې و ده ته جن او شیطان نسي ورسېدلی. خیر، حلیمه بیرته و بني سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې مور سره پاته سو. کم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر و 6 کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 500 کیلومتره لار یې مزل وکړي څو و یثرب ته ورسېده. او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبدالمطلب ملګري وه. یوه میاشت یې په مدینه منوره کې تېره کړه. د هاخوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله د لارې په شروع کې مریضه سوه او په ابوا کې وفات سوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله و او د عبدالمطلب سره بې له موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو. تربیه او روزنه یې د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع سوه. سبحان الله، تاسې یو څه فکر وکړئ، د دغه کارو څخه الهي مقصدونه وه، الهي حکمتونه پکښې کې وه. تر ولادت د مخه یې پلار وفات سو، عمر یې 6 کاله دی، مور یې وفات سوه او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیږي. محترمو ورونو، په دغه بحثو کې مو دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې ښخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرفه نسب درته بیان کړي چې د شریف او محترم نسب خاوند و، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې وه چې د ده علیه الصلاة وسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په ده علیه الصلاة وسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة وسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیري څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معززه قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورت هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم و او شعیب علیه السلام ته وایي که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ته رجم کړی وای، یعنی د ډبرو په ویشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم ونه لري، د هغه نبي ازارول د خلقو دپاره ډېر اسانه وي.
او تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یوه طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد یې پر درلودی او د بله طرفه خلق د ده د آزاره څخه منع کول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کومې معجزې او کرامتونه د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت سره یو ځای وه. دا هم د دې دپاره چې و خلقو ته د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیري ور معلوم سي. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ علامې په پخواني آسماني کتابو کې ډېرې وې، خو سربیره پر هغه حوادث چې د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت سره یو ځای پېښ شوه، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ اشارې وې. او بیا مو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې و دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو، او کم وخت چې عمر 6 کلو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه. علماء کرام د ده علیه الصلاة وسلام د یتیم کېدو دپاره ډېر سببونه بیانوي چې یو د هغو څخه دا دی چې په ده صلی الله علیه و آله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولې؟ که څوک د یتیموالي په حالت کې په خپله ژوند وکړي، هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي. په عربي کې مثال دی، وایي لیس الخبر کالمعاینه، اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کی بود مانند دیده. دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره کومک وکړي، هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیمواله پر تیر سوی وي. د دې دوو په مابین کې ډېر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیمواله سره دی علیه الصلاة وسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تعدیبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدبه کړم. نو تربیه یې الهي وه او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د ده علیه الصلاة وسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښې نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه وه. علماء کرام د ده علیه الصلاة وسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیرې د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو او د صحرا د تربیې فایدې مو هم بیان کړې چې اول صحت او عافیت دی، او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی. دا د دې دپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراتلونکي ژوند او حالاتو ته وګورئ، وبه وینئ چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیفو او آزارو تیر سوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلیږي. د ښاري خلقو ژبه ګډوډه وي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصیح ترین د خلقو، چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب وه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله فرمایي کم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ما تر تا فصیح نه دی لیدلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څنګه به داسې نه وي یا ابابکر، زه د قریشو څخه یم او په بني سعد کې تربیه سوی یم. ورونو، اول قریش په خپله فصیح وه او بل بني سعد هم په فصاحت کې شهرت درلودی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لوی سو، مال یې نه درلودی. هو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نه و. او د دې سبب چې د ده کورنۍ مال نه درلودی دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوړو او چښلو مسؤله وه.
یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه وه، نو ځکه زیات مال نه ورسره پاته کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نه و او سخیان همیشه غریبان وي. یو مثال یې حاتم طائي دی چې په عربو کې ډېر مشهوره سخي و، خو دی د سخا په واسطه ډېر غریب و، ځکه په لاس کې شی نه پاته کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال و، د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلوده. نو محمد صلی الله علیه و وسلم ولې غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهي مقصدونه وه چې یو د هغو مقصدو څخه دا و چې د مسکین او محتاجه په حال خبر وي. ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نه و چې د فقراو د حال څخه بېخبره وي. هو غني به د خپل مال څخه یوه غریب ته یو څه ورکړي، خو بیا هم د ده ژوند هوسا او اسوده وي. نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله دی صلی الله علیه و وسلم د کوچنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړي. الهي حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار و اخیستلو ته آماده کوي. راسي چې دلته یوه قصه هم درته وایي. یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و بغل ته یا و څنګ ته یو بل غني سړی ناست و. دغه فقیر راغلی د دغه غني و بغل ته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی، دا غني خپل کالي یو نوکی سره ورټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه ځینې وکړه. د غني څخه یې پوښتنه وکړه، ویل آیا دا کالي دې په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته در نسي، او که دې په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ور نسي؟ د سړي څخه غلط کار پیښ شوی و. دغه خط د کارې دپاره و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله، زما نیم مال یې د ده، هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه غریب څخه د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ول ایا قبول دې دی؟ هغه ویل یا. ویل ولې؟ ول بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ورونو ښه متوجه سئ، د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړئ. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نه ښایي. غرور و چې شیطان یې د همیش دپاره د الله جل جلاله د درباره څخه وشړي. غرور د ځانه څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کې، بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. ورونو غرور ایسته کوي. غرور ډېر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. به دا ده چې دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړې چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبلیږي. خیر، کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مور وفات سوه، د ده علیه الصلاة وسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته، او دا چې د ده صلی الله علیه و وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکې مکرمې رئیس دی. نو همیشه به د قریشو قبایل مشران او د په مجلس کې ناست او حاضر وه، او په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو دپاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و وسلم عمر 6 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم ګزاره او معامله راشه درشه کېږي.
طبیعتا د دغه عمر هلکان په دغسې مجلسو کې نه کښېني او د لوبو دپاره ولاړېږي، خو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه په دغه مجلس دی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و وسلم پوه سي چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسي، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و. د تاریخ په کتابو کې ذکر سوي دی چې د عبدالمطلب د ناستې دپاره به و کعبې شریفې ته نږدې ځای سمیدی چې هلته به یې د عبدالمطلب دپاره فرش اوار کوي او د عبدالمطمن به د هلته په انتظار وه. هېڅوک به نه کښېنست تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وه، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې په عمر هم کم او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو بیا کوښښ کاوه چې دی علیه الصلاة وسلام د دغه کاره څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي، مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به پرېږدئ، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و وسلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و. تاسې پوهیږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې او رسول الله صلی الله علیه و وسلم 2 کاله په دې مجلس کې کښېنستی او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو چې دا د محمد صلی الله علیه و وسلم د پاره بل وار یتیموالی و. د مخه خدای لطفا فتا واړوه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو چې دا د محمد صلی الله علیه و وسلم د پاره بل وار یتیموال خود الله علیه و د طرفه، مګر هغه یتیموالی شعوري او فکري و، ځکه ده علیه الصلاة وسلام خپل پلار نه و لیدلی، مګر د عبدالمطلب په وفات سره د ده علیه الصلاة وسلام یتیموالی حقیقي ډېر سخت او مشکل و، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی و، هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره به ناست و او د ده علیه الصلاة وسلام سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به ورکاوه او د علیه الصلاة وسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. نیکه یې وفات و چې د ده علام او دا یالی د علیه الصلاة وسلام په سترګو ولیدی، نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیموالي ډېر سخت وه. عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه و وسلم روزنه دې ابو طالب کوي او دا یې هم ورته وویل چې د ده د روزنې دپاره به ډېره توجه کوي. د عبدالمطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و وسلم تربیه د ده اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و وسلم د پلار عبدالله سکه ورور و. د ابو طالب او عبدالله پلار خو یو او عبدالمطلب و، مګر مور یې هم یوه وه چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبدالمطلب تر وفات وروسته د مکې مکرمې مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو، مګر ابو طالب تر عبدالمطلب ډېر غریب و، نو به د ابو طالب
اولادو د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپلو اولادو نفقه نسي پیدا کولی، نو ده علیه الصلاة وسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپاني وه. او دا معلومه خبره ده چې چوپاني تر ښار د باندې وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکې مکرمې د باندې پاته کېدی، چې په دغه چوپاني کې د یوه طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو، چې د هغه فایدې مو د مخه درته بیان کړي دي، او د بله طرفه په خپله چوپاني هم ډېرې فایدې لري چې علمای کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهرباني، چې دا خوی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه و، بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاة وسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده، چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو دپاره به چاړه تېره وي، یو حیوان به د بل حیوان و مخ ته نه حلالیږي، او داسې نور. په چوپاني کې حلم او صبر حاصلیږي. پسونه شاوخوا پاشل کیږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کیږي. پسونه باید د دښمن څخه وساتل سي، چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی که پر نفقه و، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو ده علیه الصلاة وسلام د اته کله په شروع وکړه، او تر هغه دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی. البته په مابین کې د یو څه مودې دپاره به پاته سوی وي. او دغه خانۍ د ده علیه الصلاة وسلام د عمر موده په کې ونیول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما من نبی الا ورع الغنمه، یعنی داسې نبي نسته چې د پسو چوپاني یې نه وي کړې. نو دا وظیفه ټولو انبیاو علیهم السلام پر ځای کړې ده. علمای کرام د چوپانۍ په پایدو کې یوه هم دا بیانوي او وایي: کم نفر چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي، نو دی تنها وي، او تنهایي سړی و چرت او فکر ته پرېږدي. نو په آسمانو، ستورو، لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دې برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مګر کم کسان چې په ښارو کې ویږي، هغه راتګ مشغوله وي، دا هغه راغلی، نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډ وډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کوي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چوپاني مشغول و، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 دغه وخت کې درلودی، شام ته په تجارت لاړ سي. قافله تیاره سوه، خو کم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ سو چې ما هم در سره بوځه. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه السلام کې وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر کالو ټینګ کړي او ویل: خامخا به مې در سره بیایه. څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډېر ګران و، نو آخر راضي سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځان ملګری کړي. دا نو تر مکې مکرمې د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر و، او په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 کاله خیر قافلې حرکت وکړي. کم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده، نو قافلې نږدې و یوه دیر یا سوې ته واړول. دیر یا د نصاراو د عبادت ته ویل کیږي، او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي، نه راوځي. خواړه او اوبه یې هلته ورته پراته وي، او راهب په عبادت مشغوله وي. د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار د دغه صومعې سره تېرېدې، خو نه به قریش
دغه صومعې ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافلې نږدې و دغه صومعې ته واړول، د دغه صومعې د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده د مخه لا تر صومعې د باندې ولاړ و او د لرې څخه و قافلې ته کتل. خو ډېر عجب او نادره کارونه یې په دله کې ولید. ویل د قافلې سر اوریځ ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کم وخت چې قافله نږدې و صومعې ته واړول، بحیرا و خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړي او یو نفر یې قافلې ته هم ورولېږئ چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ میلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدئ، ټوله راسئ. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر تر نظر باسي. خو په دې خلقو کې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریځ دې پر سر ورسره ولاړه سي. د نصاراو علماو ته دا ور معلومه وه چې د نبي الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه رانږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېده. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرې ایښي؟ دوی ویل هو ټوله راغلو، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرې ایښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یل خلک یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه. نو یو نفر یې ولېږئ چې ورسه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم راوله. نفر ولاړی او محمد علیه الصلاة وسلام یې د ځانه سره راوستی. خو بحیرا چې په اول وار ولیدی چې په دې هلک کې غیر شی سته، نو وري او فکر پکښې وهي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري. بحیرا یې مخ ته او ورګوري. بحیرا د محمد صلی الله علیه وسلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ویل ستا د پلات او عزا سره قسم وي. ورونو، لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وه او دا قسم هم د مشرکانو و. که څه هم بحیرا ولات او عزا ته عقیده نه درلوده، خو ده لیدل چې دغه قوم یو د بل سره پلات او عزا قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر قسم پلات او عزا سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوي او ورته وایي ستا د پلات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پلات او عزا سره قسم مه راکوه. قسم په الله چې ما هیڅکله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دونه بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه. ورونو، دا دې تاسې ته معلومه وي چې صلی الله علیه وسلم د ژوند شروع څخه هیڅکله د عبادت نه دی کړی. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام قوم او کورنۍ ټول بتپرستان وه، خو ده صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه و بت ته سجده کړې ده او نه بت مشرف بللی دی چې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. هو، یو نفر ممکن د خپلې کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیې په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوتانو څخه نفرت او لرېوالی د خپلې کورنۍ د تربیې په سبب نه و، بلکې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. نو راهب ورته ویل ښه، ستا دې په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت به راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو، په الله سره قسم راک. نو بحیرا راهب په پوښتنو شروع وکړه. څه فکر وهې؟ په خوب کې څه شي وینې؟ څنګه حالات درته پیښیږي؟ داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالم و او په آسماني کتابو کې د آخري نبي علامې موجودې وې او بحیرا هغه ټولې علامې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې. نو یې ورته وویل ته دې شا یا ملا راته لڅه که، پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
هم خپله ملا لڅه کړه او بحیرا ولیده چې پر ملا یې د نبوت مهر هم سته، هغه مهر چې په ډیرو صحیح احادیثو سره یې موجودیت ثابت دی. مایي نبوت داسې او بیان دی چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو مبارکو اوږو په مابین کې یو تور داغ دی او په هغه داغ کې وریښتان دي لکه د چرګ د سر چارخل، او د دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه هم سته چې دغه علامه د نبوت مهر دی. دغه علامه اوجنده. نو یو طالب ته مخ واړاوه، ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا ویل د ده پلار باید نه وي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه چې د آخر الانبیاء علیهم السلام یا علیه السلام د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي، او اوس یې ولیده چې ټوله علامې په دغه هلک کې موجودې دي او دا یوه علامه مخالفه ده، دا نه سره لګېږي. نو ځکه یو ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. طالب ویل دی زما دی. بحیرا د ځان سره وویل صحیح سوه. نو یې ابو طالب ته وویل چې وراره دې بیرته مکې مکرمې ته بوځه، که شام ته در سره ولاړ سي هلته یهود پیژني او که وپیژندی ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبېرېدی. نو ابو طالب خپله نه ورسره دی، یو بل نفر یې وری کوي او محمد الله علیه و آله وسلم یې بیرته مکې مکرمې ته راوستی او دا سفر یې پوره نه سو. ورونو دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لویه علامه ده. او یوه بله علامه هم دا ده چې ځینې وختونه به و مکې مکرمې ته ځینې خلق راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده او دې خلقو یو علم حاصل کړی و چې و هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي، چې د دغه علم په واسطه به دغه عالمانو و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول او ډېر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کېږي او غیب ویل نه دي. حتی امام شافعي رحمه الله هم 5 کاله د دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه و دغه علم درلودی او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي، لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال به کتی، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو د دغه اهل الفراسه څخه یو نفر یو وخت و مکې مکرمې ته راغلی او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوستی او دا واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. نو محمد علیه الصلاة وسلام یې ورته راوستی او د کوچنیانو په قطار کې یې د ده مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري او دغه کتل یې هم غیر عادي او غیر طبیعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل یې ډېر شدید او حیرانونکي وه، حتی چې ابو طالب د دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلکانو په کتلو شروع وکړه، په خپل کار مشغوله سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوی او د دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړي. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغه سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسته. څه سو هغه چې دغه اوس ما مخ ته ناست و؟ چا جواب نور کاوه، لوړ آواز نارې کړه څه سو هغه هلک چې زما مخ ته ناست و؟ رایه ولئ، په والله هغه لره شان او شوکت، درجه او عظمت سته. ابو طالب د مخ لیدلی و، محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې نه راوستی چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه او عقام یو شانه او عامه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځوانۍ په وخت او موده کې تر نبوت او د مخه الله عز وجل علیه الصلاة وسلام شر او هر باطل کار څخه ساتلی و. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی و، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یوه اخلاقي خدشه به پکښې وه
د هغو څخه هم رب عز وجل ساتلی و. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه څخه ساتلی و چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او غنا، موسیقي او عیاشي و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د ده د چوپانۍ ملګري تر مکې مکرمې د باندې پسونه پیول، نو ده علیه الصلاة وسلام د واده ساز او آواز د لرې څخه واورېده او په ټول عمر یې دغسې محفل نه و لیدلی. نو یوه هغه خپل ملګري ته وویل ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی. نو ملګری یې د پسو سره پاته سو او محمد صلی الله علیه و وسلم وررهي سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالبه سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي بل شي نه کړم راویښ مګر د لمر حرارت او ګرمۍ راویښ او ټول وه. د دغه واده یې هیڅ ونه لیدل. تقدیري بله ورځ بیا واده دی. بیا یوه هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیده او نه مې واورېده ځکه بیده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوه سو چې دا ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لڅ کالي او کفري موډونه، دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلي دي. کور فامیل جوړ خو صفانه شروع او تعداو یې په ګناهو او د الله عز وجل په نافرمانیو ایښول کېږي او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دی. د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، په ژوند کې مې خوشحالي نسته. وروره دا ته یې چې دغه ژوند دې د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي. دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه څه ورته پیښه سوه؟ د جنت ته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلق د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. هو په واده کې د انجونو دپاره د دریو ټکول حلال دي. خوشحالي مطلوبه او جایزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مګر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالیو څخه خالی نه دي باید پرېږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغسې مجالسو څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ځینې ساتل سوی دی. یو بل بد عادت و چې د اهل مکې په اصطلاح عادي او معمولي کار و، هغه د عورت لڅوالی و. که به یو سړی لڅ پس ګرځېدی یې پروا نه کوله. او د دغه عادت د رواجېدو دپاره څو سببه وه. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر سوي وه چې یو د هغو اوامرو څخه دا و چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نسي کولی، ځکه په هغو کې یې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلقو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریش نو خلق د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله، که به هغه د قریشو کالي نه وه ورسره نو رانیولو ته به مجبوره وه. بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه او هغه څوک چې پیسې به یې نه درلودې چې کالي رانیسي نو به لس طواف کاوه.
په دې لسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلودی. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسېدلي وه. او د لسوالي دپاره بل سبب دا و چې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان وه. هر چا پوره مکم او کې درت لسوالی یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅکله نه لڅ طواف کړی دی او نه لڅ ګرځېدلی دی. الله عز وجل د دغه بېسترۍ څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالي او بېستري د هجرت تر 9 کال پورې دوام درلودی، څو چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر حجة الوداع 1 کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولېږي او ورته ویې فرمایل خلق خبر که چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لڅېده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کم وخت چې به خلقو کارونه کول، خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لڅول. بلکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ سو او بل به کالي نه څیرېده. او د دوی لباس یا کالی چی شوه؟ فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لونګ. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو ملګرو سره کار کاوه او د یوه ځای څخه یې و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار مو یې ټول لس کړي. ځالي لږ درلوده، نو کم وخت چې به یې ډبرې نقلولې لونګ به یې خلاص کړي او هغه به یې پر اوږه کښېښاوه او ډبره به یې پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به یې د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د دغه ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به یې پر لڅه اوږه ایښول ځکه ځان یې نه و لڅ کړی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکاګانو څخه یوه اکا ورته وویل ای وراره، که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې د دغه ډبرو د غاره څخه به دې وساتي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بېهوشي پر راغله او سترګې یې و اسمان ته شخې پاته سوې، نو کار او د لونګ خلاصېده دواړه پاته سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاته سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ وخت دی لڅ سوی، که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار و. او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډېر لوی ادب ورکول سوی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و، څرنګه چې ابو طالب ډېر غریب او عیالداره و، نو کم وخت چې به خواړه راوړه سوه، خواړه به لږ او خوړونکي به ډېر وه. د ابو طالب 10 اولاد وه، نو به څه معلومه خبره ده چې پر خوړو به او حملې سوې. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حملې یې نه وهلې، په انتظار به ناست و. کوم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغه سوه، نو به محمد صلی الله علیه و وسلم وکتل، که به کم شی پاته و هغه به یې وخوړی او که به نه و پاته دغسې وږی به ګرځېدی. او داسې ډېر پیښېده چې څو ورځې به وږی ګرځېدی ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه خپلو ښو اخلاقو په سبب که څه هم وږی به و، خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یوه ورځ ابو طالب په خپله و دې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و وسلم ته شی نه پاته کېږي، نو یې خپله کورنۍ امر کړه چې محمد صلی الله علیه و وسلم ته خواړه جلا ورکوئ، ځکه دی علیه الصلاة وسلام جسم دوی تلوار نه کوي او وږی پاته کېږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ادب څخه و. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اخلاقو څخه یو هم صدق او رښتیا ویل وه. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې و.
دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول سوی و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 یا په بل روایت 10 کلو ته ورسېدی د فجار جنگ پېښ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مې مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار و هغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي او حرامې میاشتې 4 دي، رجب چې دا یوازې میاشت ده او نورې 3 میاشتې چې سره پسې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. په دغه 4 میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا وه، خو د خپل ځان څخه دفاع جایزه او روا وه. نو څرنګه چې د حوازن دغه پر قریشو وکړه، نو قریشو ته جایزه وه چې د ځان دفاع وکړي. نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي كنت انبلو لاعمامي في يوم الفجار، یعنی ما خپلو اکاګانو ته د فجار په ورځ غشي ورکول. او څوک وایي د فجار په ورځ یې د خپلو اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنګ کاوه چې دا مدیر. نو په دغه جنګ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنګ کولو طریقه هم زده کړه، ځکه جنګ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون یې هم پکښې کې وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستلو. د حلف الفضول جوړېده هم یوه قصه لري، هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت دپاره یو څه مال و مکې مکرمې ته راوړی و او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړي. عاص ابن وائل د مشهوره صحابي عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی او عاص ابن وائل د مکې مکرمې او د قریشو د سردارانو څخه دی. نو عاص چې د دغه یمني څخه مال د پور پر قسم واخیستی او پیسې نه کړې ور، اوس چې د یمني د تګ وخت راغلی نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکه، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم. مګر عاص ابن وائل د نن سبا وعده ورکوي او معطله کوي. څو د یمني صبر و پای ته ورسېدی نو د آخر وار دپاره و عاص ته ورغلی، ویل پیسې مې راکوې که یا؟ عاص ویل یا، ورځه هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوری خوړی. اوس هم عاص ظلم کوي. یمنی مسافر او بیچاره دی، نه قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د کومک وکړي. اوس نو په حیرت کې دی چې څه وکړي. بالاخره و هغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول وه او یمني په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو د ظلم څخه، او ویل که تاسې پر دغه ظلم خوله پټه کړئ نو تاسو ملګري او په سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم در بد کړم. دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه سوه، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي، او که د دوی د ظلمه څخه خلک شکایت وکړي دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی او د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څخه څو نفره سره یو ځای سوه او پر دې یې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک به کوو او د ظالم څخه بې حق ور اخلو، که څه هم دا ظالم هر څوک وي. او دا کار په اوله کې 3 نفرو شروع کړي چې د هر یوه نوم فضل و. نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي او څوک بیا وایي قسم ته سبب الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغه 3 نفرو په الله سره قسم یاد کوي، هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای وي د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځوو
او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړه. ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي؟ د مکې مکرمې ډېر خلق د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سوه چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وه. بیرته یې سوې حیه اخیسته. عاص ابن وائل و کور ته ورغله او عاص ته وویل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی، نو د دغه سړي حق ورکه، که نه ورکوې وژنو دي. ورونو دا هم مړانه، همت او غیرت و. غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه او د دوی د قومه څخه یو نفر د ظلم د لرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ده، د دوی اتحاد او اتفاق یې ولید، د دوی غوله کړه او د هغه یمني حق یې ورکړي. ورونو دلته مې یوه بله قصه را په یاست. یو کیسې د ابوجهل سره کښېښولې، خو کم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابوجهل څخه غواړي، ابوجهل منکره سو، پیسې نه ورکوي. سړي هر څه وکړه، دې خوا ها خوا ته ولاړی، ابوجهل یې پیسې نه ورکوي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي و هغو ته وایي چې زما مال د ابوجهل سره پروت دی او ابوجهل یې نه راکوي. نو په تاسې کې داسې څوک شته چې دا زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته وویل په موږ کې خو نسته، خو هغه سړی ویني چې هلته عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر لمانځه ولاړو و هغه ته یې اشاره وکړه، ول تا هغه سړی وینې، ورسه هغه سړی دې حق در اخیستلی سي. په حقیقت کې دا کار قریشو د پسخند دپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبوره سو او مجبوره و. نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه او عبادت مشغوله دی. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغه سو، نو دا سړي ورته وویله زما مال د ابوجهل سره دی او دغه خلقو راته وویله چې بې له تا څخه بل څوک یې نسي ځین رااخیستلی. متوجه اوسئ. رسول علیه صلات وسلام نور ته وویل چې وروره دا زما کار نه دی او زما په وسه نه ده پوره. دا یې هم نور ته وویل چې دا خلقو په تا پسخند وهلی دی، ولاړ شه په بل چا پسې وګوره چې هغه د دا قومو د مشرانو څخه وي، هغه بې در واخلي. یا داسې نور ته وویل. و سړي ته ویل درځه. سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري سوله او راغله. رسول علیه صلات وسلام د ابوجهل د کور وټکول، راووتی. لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابوجهل ته وایي د دغه سړي مال ورکړه. هغه ول پر سترګو کور ته مال یې راوړي چې په لاس یې هم ځین را رهي سو. قریش و ابوجهل ته ویل چې دا دې څه وکړه؟ ابوجهل ول په والله د ده تر شا یو مست اوښ ولاړ و، که ما دا پیسې نه وای ورکړې هغه دا را اچوله، زه خوړلم، ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې. دا هم یو قصه وه. ورون بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دفع قسم په جاهلیت اسلام کې دوام پیدا او باقي پاته سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي قیت جاهلی الاف لو دعیت الیه فی الاسلام لاجبت. یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې و یو حلف او اتفاق و یو عهد او وعدې ته وبلل سولم چې هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقي پاته سو. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاته و. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والي چې ولید نومېده د سیدنا حسین ابن علي رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړي. حسین رضی الله عنه نور حسین رضی الله تعالی عنه ورته وویل که ته زما حق را نه کې زه به وحلف الفضول ته ورنارې کم. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وخت کې حاضر و. نو عبدالله وویل که حسین وحلف الفضول ته نارې کړي وای قسم په الله ما به خپله توره را ایستلې وای او تر هغو به مې بیرته نه وای په پوښ کې کړې چې یا مې د ده حق ور اخیستی وای یا زه وژل سوی وای.
خو هغه د مدینې منورې والي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیرې څخه ورکړي. مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې سو، او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه سته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي، دا جایز او ښه کار دی، حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستي کول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقي پاته سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دی. پس له دې څخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته تغییر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبدالعزا ابن قصی ابن کلاب د اولادې څخه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عبدالعزا ابن قصی ابن کلاب کې یو ځای کیږي. دا شریف وه. دغه خدیجه ډېره غني او مالداره د غنا کې داسې وږي چې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي و. یعنې یوه طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یو دې تجارت سره مساوي او برابر و. څرنګه چې دا ښځه وه تجارت نه سوای کولی، نو یې څه کول؟ خپل مالونه به و قسم قسم خلقو ته ورکول، چاته په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یوه نفر ته هم خپل ټول مال او دارایي په لاس نه ورکول، ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یوه مختلفو خلقو ته یو څه مالونه ورکول. او څرنګه چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نه ورته کېدی، امکان یې درلودی چې خلق درواغ ورته ووایي او پیسې ځینې وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي دپاره په امین او صادقه خلقو پسې ګرځېده. کم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اورېدی او په عین حال کې د دې قریب هم و، نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق سو. نو قافله جوړه سوه او مالونه یې بار کړه. میسره چې د خدیجې مریی و، هغه یې هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کړي چې په لار کې د محمد علیه الصلاة وسلام خدمت وکړي. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میسره په ملګرتیا ته کوچني کې رهي سو. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب غیر عادي کارونه ولیده. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مریی دی او د خلقو عادت دا و چې د مریانو سره بې سخته او آمرانه ګزاره کول. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته د یوه ملګري په سترګه ګوري، د ادب او مهربانه ورسره. نو ډېر په تعجب کې پاته و چې دا څنګه اخلاق. تر دې وروسته نور شیان هم ولیده. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي، بلکې پر سر یې وریځ وي، او په لار کې یې بیا و هغه صومعې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیرا پکښې و. خو دا وار بحیرا وفات سوی و او بل راهب د بحیرا پر ځای درېدلی و. کوم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنۍ قافله ولیده چې فقط 2 نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر قافلې واړول. محمد صلی الله علیه وسلم ته ګوره قافلې یوه تر درختې لاندې کښېنستی او راهب ورته ګوري چې د درختې شاخونه راکږېږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنې کوي چې دا نفر څوک دی؟ میسره ویل دا محمد ابن عبدالله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې یې وکړې. میسره جوابونه ورته وایي. آخر میسره ورته ویل سړی ستا څه مقصد دی؟ راهب ویل دغه درخت ته چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاندې ناست دی او د قافلې څخه هم لرې ده، دغه اوس تر دغه درخته لاندې هیڅوک نه دی ناست بې له نبي.
یعنی دغه نفر نبی دی، علامې یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبی او نبوت څه معنا. خیر دوی شام ته ورسېده او هم هلته نور د ده علیه السلام د اخلاقو په باره کې عجب شیان ولیده. د خلقو سره ادب او احترام، په بیع او شرا کې رښتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلقو سره خوش طبعي، غریبانو ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلقو هم د معاملې خرید او فروش دپاره و ده علیه السلام ته رجوع کول. او بل د قریشو د تجارو دا عادت و چې خپل مالونه به خرڅ کړه نو به را رهي سوه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل مالونه چې یې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته یې راوړه. یعنی د مکې مکرمې مالونه یې په شام کې په ګټه خرڅ کړه او د شام مالونه چې یې راوړه په مکه مکرمه کې یې په ګټه خرڅ کړه، چې په دې حساب یې دوه واره ګټه وکړه. نو یې مناسبه ګټه و خدیجې راوړه چې بل چا دونه ګټه نه و ورته راوړې. ورونو اوس نو موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه، او کم وخت چې بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله یې وه. د مشرانو او سردارانو سره یې هم ژوند وکړي، په جنگ هم پوه سو ځکه ده علیه السلام په خپله اشتراک پکښې وکړي. او اوس مو بیا ولیده چې په تجارت کې یې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تېره سوه. کم وخت چې خدیجې رضی الله عنها دا د ده ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیده ډېره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه، او میسره هم د اوریځې څخه رانیولې بیا د راهب خبرې او د ده علیه السلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار ټول یې ورته. خدیجه رضی الله وسلام د اخلاقو او صداقت، د کار او امانت څخه ډېره راضي وه. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کاله و او کونډه هم وه. خدیجې رضی الله عنها تر دغه وخته 2 واره واده کړی و او 2 واره یې خاوند وفات سوی و. نو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډېر خوښ سوه، نو یې اراده وکړه چې د ده علیه السلام سره واده وکړي. تر ده محترمو ورونو څرنګه چې فته پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې 4مه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة